وخت ښه مې په یاد دي چې لا کشر ومه پلار به په لوړ او مهربانه آواز ځان ته ور وغوښتلم او راته وبې ویل ورسه زویه ساعت کې وګوره چې څو بجې دي. زه به په دې خبره دومره خوشحاله سومه لکه یو لوی پاچا چې ما ته دا امر وکړي چې ستا په توره زما ولس وساته. ورڅخه زما شکست خوړلی لښکر بیرته راوژغوره او بیا اتل سه. ما به هم وځغستل هالوی دالان ته، په ډیر تلوار به مې ساعت ته کتل، ژر به مې دا په یادول غوښتله چې لویه ستن چیرې ده او کوچنۍ پر کوم نمبر ولاړه. بیرته به بیا په تاخته راغلم پلار ته، په ستړې ساه به ورته ودرېدم لکه قاصد چې د ژغورلي لښکر حال راوړی. ما به هم داسې ورته وویله بابا کوچنۍ ستن پر دوو او لو پر درو ولاړه. پلار به مې ومسله او په مسکا به راته وویله چې ها ډنګر ستن پر څو ولاړه. ما به ورغبرګه کړله چې هغه نه درېږي، هغه وي تل روانه. یو ورځ مې پلار څخه پوښتنه وکړه چې ولې ها نازکه ستن تل ګرځي. پلار مې له اړخه سره کښېنولم، په ډېره مینه یې راته وکتله، په خپل لاسي ساعت کې ډنګره ستن راته په نښه کړله او راته ویې ویل دا چې هیڅ نه درېږي، دا چې لحظو کې خپل مقام بدلوي، دا چې د هیڅ چا ورته پام نه وي او دا رهي وي، همدې ته وخت موږ وایو. وخت همیشه روان وي. وروسته یې غوږ ته رانږدې کړ ساعت او راته ویې پوښتله دا ټکهاری اورې؟ په هر یو کړک کې یې ته نور لویېږې، د ژوند په لوی دریاب کې نور ګډېږې. یو وخت به ته دا زما پر ځای ولاړ یې او زه به خپل د پلار پر ځای ولاړ یم. خو زویه که غواړې تیر پسې ارمان ونه کړې، دې ټکهاري کې هوښیار اوسه، ویښ او بدلون ته انتظار اوسه، ځکه دا تکراري آواز څوک کله کله د الله للو په شانې په یوه اوږده او خواږه خوب بیدوي.